اشرف غنی وایي ټول نړیوال بنسټونه د په خلاف د فساد د تورلو ثابتولو ته وننګول شول. سلام ستړي مشي، وخت مو په خیر. په AFG پلس چینل کې درته ښه راغلاست وایم. AFG پلس چینل تل ستاسو په چوپړ کې، نو همدا اوس د سره چینل سبسکرایب کړئ. د افغانستان بې واکه شوي ولسمشر محمد اشرف غني د جمهوري نظام له سقوط وروسته په خپله یوازینۍ مرکه کې پر ځان د فساد د تورونو له ردولو سره ټول نړیوال بنسټونه وننګول چې دا تورونه ورباندې ثبات کړي. هغه دې تور ته په غبرګون کې و چې ویل کېږي له هېواده د وتو پر وخت پیسې ځان سره ویستې وي. داسې ویلي، په تیرو 100 ورځو کې زه لیکل کوم، یوازې و فکر مې کاوه چې تر دې سخت شي تور به بل نه وي. ښاغلی غني زیاتوي چې زه غواړم په تاکید سره ووایم ما له هېواده هېڅ پیسې نه دي ویستې. لومړنی هدف تر رسېدو وروسته ټول هلیکوپټرونه تلاشۍ ته ورکړل شول. نه یوازې د ښاغلي سابکو له تحقیقاتو هرکلی کوم، بلکې لکه مخکې مې چې د دغې ادعا له واضح سره وړاندیز کړی چې غواړم د ملګرو ملتونو یا بل کوم تحقیقاتي بنسټ لخوا د دې موضوع تحقیق وشي. دوستانو، زموږ د نن ورځې خبر تر همدې ځایه و. تر بیا ښه وخت.